أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه کو تاسو درس شروع په بار د درس او شويته خوینه کې رسول الله فرمایي د اسلام څخه چې بشا کې موجوده شي الله ودا جنت لبوزي باندې د عمل باندې موږ تاسو غز د کور د کینو خپل او زنانه ول بیان نن یو بل حکم چې داس موږ ډېر انسانانو کې کم دي نشتا هغه انسانان چې غزان له وکړ خلک وي اهل علم هغه د دې سنت له حسن سادي چپ لاس باندې ورکړه راکړه په چپ لاس باندې خوراک او اسکا او د نیکی او د خیر په کارونو کې چپ لاس استعمالول بغیر د عذر نه د دې عمل دغه نقصان دی چې انسان به د جنت نه محروم شي او دا څومره خطرناکه خبره ده. غټ سړی به خوراک شي په چپ لاس باندې سکل شي په چپ لاس باندې چاله شوشي ورکی په چپ لاس باندې تر دې پورې سلام به دا خبره رد کول او د عمل به رد کوو چې کله په خلاص باندې اغویل ورکړ شنو به بینولو کته ورته دا خبره وکړي چې کله دا کار دی ولې کې دا خو ناروا دی په شرط کې یره سوچ مې نو سوچ وکړي کنه هیڅ چرته د ډوډۍ روانه خسته او دی وکي دنه نه کړه بلکې د خلل دنه نه کې دی غیزه پیژنې اغیله سوچي خو لیکن د چپ لاس له سوچ نه د ابلیس د ځین من کړي دی یره زماره مقصد نه دا مقصد دی کدي سړي سړي دا وایي چې لکه ته په دې باندې عادت شوي کې بورز قیامت تعالی چپ لاس باندې رب العالمین عمل نامه درکې به خوشاليږي نو ایس به خوشاله نشي. قرآن او سنت شکل انسان مطالعه کې وی ګوري په دې درې سوچ پېته خوونه کې یو خیدا دی چې په خلاص باندې راکړه ورکړه دې باندې سړی جنت ته ورځي او په دې چپ لاس باندې راکړه ورکړه دې باندې انسان د جهنم په طرف باندې روانيږي. د محمد رسول الله سره وړي کې ماشوم وروړي باندې ناشته کیسه تربیت ورته وکي یا غلام اے بچیا بسم الله باندې خوراک کوا کلاس باندې خوراک کوا او جدا کم شیطان نږدې دغه ځنه خوراک کوا. زموږ محمد رسول الله په دې کې دغه ذهن سازي موږ لوا چې تاسو به کور کې بچی دي او رېرونم دي خوريان دي وسی دي کله چې یو طرف له الله شوړي کله په بل طرف باندې ورته د نږدې بخوري او کلاس به خوري او د الله په نوم باندې شروع کوي به جنت ته داخليږي. دا کوم چې توي شمبرت دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. دې باره کې به ان شاء الله خبره کوو چې دا باسي خلک د محمد رسول الله سنت منبولي غوندي غني د دې څه سزا ده سره د ایمان نه بخلاصي کی د الله په فضل او کرم کچرته به ژوند واقع او د آیات لره داخل شي د رسول الله په تابعداري کې پیدا شي. یو سړی د رسول الله د سنت خلاف کوي اغله نقصان کوم متوجه دی او د محمد رسول الله په موږ تاسو باندې کوم حق دی د ډیر وګړو تفسیری باسته نه څومره وخت ور باندې ورګي ان شاء الله دا بلګيږي. او مخکې اجمالی موږ دا ویلو چې انسان څه د شپې سملي هغه سلوي کې اسم اسکار ذکر کوي لکه ابن قیم سے ویلي دي سړی چې کله خوراک کوي تقریبا پاږي کې یو اته یا سل اقسام د دې ادب د دې خوراک دا په ټول د الله په فضل کرم سره تشریح کیږي. نو چپ لاس باندې راکړه ورکړه دا سړی د جنت نه محرومي ډېر خطرناک شی دی. وبدا قرآن او سنت شکل سړی مطالعه کې ډېر آیتونه دې باره کې راغلي لیکن بعض احادیث ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي اذن تعالی احدکم چې کله یو سړی بتاو شي چې خپل اچوي نو فلیبدا بالیمین په دې کې طرف باندې شروع کی و اذن تزعو چې کله روباسي فلیبدا بالشمال نو بره چپ طرف باندې شروع کی. د دې وجه رسول الله فرمایي چې داخه اول شی باندې استلو کی او اخر شی باندې استلو کی. تاسو دې خبره لګورئ رسول الله ګره د سپلې اسل او اغا اغسل د زموږ شاسو باندې معمولی غوندي عمل لې لیکن موږ به دا معمولی نه غنو ځکه د اسلام غټ حکم متوسط وړي کې د ټول د محمد رسول الله امر دی موږ د دې وجنه عمل کړو ولې چې هغه موږ له امر کړی دی. وزه خبر ظاهري خلکو له وړه کاری د جمعه د ذکر ورزي جمعه نه وځي د کور نه وځي چې کومه په دې سپلې بوت کې دنه کړو کې مې بار کړه دا مسله به نشته بلکې د الله نبی فرمایي چې ګل تاسو بوت استعمالوي
نو دا کیک په وړاندې کې او شکل او باسه به چپا د دی وجنه چې اول دا کیک په بننې استلو کې شي او اخر په استلو کې. ابن عمر سے فرمایي رسول الله فرمایلی دی اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه چې بتاسو کې یو کس خوراک کې دی ګوره په خلاص باندې وکي او شکل اسکل کې فليشرب بيمينه په خلاص باندې فإن الشيطان يأكل بشماله ودا شیطان په چپ لاس باندې خوراک کوي او اسکل کې په چپ لاس باندې. داسمه کوڅه انسانانو طبيعت هم دی کله چې سړی یو بل لوي چې اے شیطان قتل کوي سم کسله خواږي نو باغي ولي وجني چې تمل سن شیطان ویلي محمد رسول الله هغه چې شیطان ویلي دي زمونږ الله هغه چې شیطان ویلي دي چې هغه په چپ لاس باندې خوراک وساګي دا شیطان دی. شیطان سمانا دا رب العالمین د رحمت نه لري دی معنا چې چپ لاس باندې سړی خوراک کوي او اسکا کوي او باغي باندې راکړه ورکړه کوي د انسان لازم د الله قهر متوجه دی او د الله مقابله لري دا سړی تیار شي. اوس در سړی خوخه چې کوم سره د رب العالمین او د محمد رسول الله مقابله طاقت لري به شمال کې د چپ لاس نه چې کوم سره الله رسول نه یریږي نو کله چې شمال اول بل حدیث کې راځي یو خوراک دنه کې بتاسو کې کس منکم ساسنه به شمالي په چپ لاس باندې نه اسکل ور باندې کوي وې دا شیطان په چپ لاس باندې خوراک کوي د قشم بل چپ لاس باندې اسکل کې نتیجه دارو وتلا چې کوم سره بل چپ لاس باندې خوراک اوسه کې دا شیطان دی دلته چې شیطان ویل اسم منعت نشته وجه دا چې موږ الله رسول ور شیطان ویل کوم ځان لګټل وکړ دي. قران کریم کې الله رب عزت خبر کړی دی ابراهيم عليه السلام بارک هغه چې کله وفات کیږي د شي دعا غوړي شي عربا زما خو ذکر په خلکو کې پرې ده کله چې استغفار درځه ما زکه ورځ بخمه خمد الله خو له ورزو هغه علم الله رضی سو غوجو خو چې ورسره د څومره ملګری زموږ پاتې زموږ بیا کته تشکیل وکړي چې دا خوري دیندار سره و نو دلیل په دې باندې چې شیطان انسان لا او دا غنوم انسان له نصیب کېږي هغه په چپ لاس خوراک باندې نو کسړې وغواړي چې بد نوم د ځان نه لري کې او کې نوم ځان له وګټي نو خبره ده چې په خلاص باندې خوراک مو کې اوس کا کوم کې اوراک ورکړه دواړه. سهل بن سعد نقل لي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوبر اوړي فشرب منه هغه تشکل وکړو عن يمينه غلام دغه بری کی طرف کې ګوري او سړی او د چپ طرف لیډر مشران خلک ناسو ابو بکر غوندي عمر غوندي د لوی مشران سمو شو نو فقال للغلام رسول الله دی غلام له ویلي ايتم على اجازه کوي چې زدا وبد ملګرو لورکم حق استاد اگر کته وړي کې بچي خو ما به کی طرف کې ناش نو اغه له کور دی ویل ډیر خیره له کوغه ویلا دا کار زنه شم کولې استاد خو نه چې کوم ایسه مال رسیږي په دې اوبو کې زه هیڅ په دې باندې نه غوړه کوم دا استاد خو له اوبو دی او ته مال راکې کبدي کې داخله ما مشران دی د احترام په خپل ځمانه ساتل ځان له خبره ده لیکن دا استاد خو له اوبو د مال د دنیا او ما په هدا ټول نه به احترام ده زما حق ده بزخ زبس کم ده یو ګره داغه او خیرته معلومه شو او بل د محمد رسول الله تربيت معلوم شو او بل ته دا معلومه شو چې سړی حقدار دی شي او مشر سړی به ځای کې راغی او چا ستو کو چې دا سړی بدل تکینی نو ان شاء الله دې کې بڑا بلا جری به تور مثال امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ خبره ذکر کړې ده یو وړي کې بچی دغه مخ حساب کې نه سو بده کې مشر سړی راغی سپینګری او دی بچی له شو ویری یا په خپل ورسره شو هغه مشر را مخ لګي دلته پر خپل زمانه کې نو دی ویلې شي سخف عبادت کې یو قول علماء دا ذکر کړی چې ورسته کېږي به بل نه جنب ورسته کېږي لیکن کچرته دا ماشوم ورسته شي دا کشر او هغه سړی راغی دربه دوا اجر الله ورکی یو د مخ کې سب اجر دی او دویم د مشر د احترام اجر دی زموږ دین د اسلام د ټول د احترام او د ادب دین دی دا يهود نصارا ډېر بيدبر چې هغه دا خبره کوي محمد رسول الله دنیا له بيدبر راوړي دا قتلونه راوړي دي جنجال راوړي اختلافات راوړي دي مونږ وایو چې اسلام سره د ارسړې په نرمۍ باندې ژوند کې هیڅ مسله بنې خو چې کله انسان شوخي کوي او بدمعشي کوي به اسلام نشه بدمعشي منی نه ځکه رسول الله فرمایي وې دین د اسلام به اوچتي بل سره به ځان باندې منی نه چې هغه اوچتي چې کله هغه شوخي کوي چې زه اوچتي کوم نو دا به ټکر کوي د اسلام اولاد به غبرې دي نه رسول الله ایسره او اغله ور کړی ودا والا دلیل شو په دې خبره باندې شي د خي طرفه لحاظ رسول الله ور کړی لري یو سړی دغه ځکه طرف لحاظ نه کوي بلکې د چپ طرف لحاظ کوي د دې حدیث دا خبره معلومه شو چې د سړی د محمد رسول الله مخالفت وکړي چې کله یو سړی د محمد رسول الله مخالفت وکړي دغه ایمان نظر برسي چپ لازمه خوراک سکاک د سړی ایمان زده کوي ختمي سلام ابن اکوا فرمای در محمد رسول الله ډیر نشه ملګری دي تر دې پر علما داري کې چې د اصل د مخک منډه والا او که غشه بل بس خوشي کې مرمۍ
نو دبه د مرمۍ د مرده کینه مخې ځان رسو دا د شیخ دې جسمه شو د دماغ د خبرې نه مني لیکن دی باندې ایمان لرو رب العالمین محمد رسول الله لري شامل ګری ور کړیو هغه فرمایي چې سړیو د رسول الله سره خوراک کو په دې چپ لاس باندې فقال الله نبی ورته چې کل بیمینک په دې خلاص باندې خوراک کوي زه خو طاقت نه لرم رسول الله ورته طاقت دی ونه لري وې د دې خبرې صرف د کبر منع کړو د دې خبرې نشه رسول الله دا خبره منلې وې تر مرګ پوری به دې سړی دا خلاص کولې اوچت نه کی شل کې الله شل وزم ډیر خلکو له دوه چې ګور دا فنسي اوچته کا د ټکه به دا خبره کوي زما په سړی کې لوی نشته چې دا کم سړی دا خبره کوي زما په سړی کې لوی نشته ته پوښتنه چې اصلي د کم سړی مرزي دي در په سړی کې ډیر مرز دي خو چې کله شاید درته وي چې صبر سړی کې لوی نشته او دا پنسي د کتري ورته جزاکم الله تعالی اجر درکړي چې تاسو ما تربیت وکي هغه به اوچتای قیل قلنا بنه کوي ان شاء الله تعظیم السلام دا وعده تاسو سره وکړه هغه کې بعض احادیث خلکو له پیش کړی دي نو په دې وخت کې عیسی خلق الله اوال لکه حدیث کې براشي رسول الله فرمایي چې کوم سړی طالب العلم لکه دا موږ تاسو چې دلته یو رب العالمین موږ تاسو یقیني طالبان وي د قران د طالبانو د خپل اند ملائک وزري غوړي نو په دې کې یو سړیو هغه د خبره وکړه وې چې صبر سپلې او بوټانو کې میخونه اول چې زدا وزري د ملائکو زخمین کوم الله په دې خو باندې شل کې شل رسول الله دې خبره کړې موږ دې معمولی وګڼو یو بل حدیث کې دا رسول الله فرمایي وی چې بتاو شو کې ګوره یو کس د ایمان مخ کې مزه کې دا شکل او دا سر به د خر وګرځيږي کله د سپي کله د بل حیوان یو سړی ویل زدا کار مخ کوم د ګوره مجدا څه چل کېږي وی عیسی الله داغه د شکل د خر کې عالم واغه لیکن دا بعض علما عیسی د رسول الله د حدیث سره مقابله شروع کی وی زما دماغ نه مانی او زما دماغ د شری او د پلاني شپ دماغ د شری او داغه دماغ د شی وی چې کله به درس کوله پردین اخوانو د ملګرو ورته ویل چې شیخ مکسا سره ملاقات کوي مکوي وینه کوي زمونږ د تمنا او ارمان د چې سره موږ نږدې پاتې شو وی چې کله پرده اوچه تکړه نو په دې وخت کې الله رب العزت دغه د شکل د خر ګرځولو ته خو انسانو د شکل د خر د دا ولي وی د محمد رسول الله د حدیث پورې ما استهزاء کوله دغه سزا مال الله را کړ حدیث کې راځي د تبوک په غزا کې محمد رسول الله چې روانو ناغزان لا ستره کې خود مونږ کو یو سړی دی خو ته رود الله نبی منک لیکن بهم چې رسول الله کله ورکو سجدي لاړو نو دې سړي په طریقه باندې د ستري او د رسول الله په مابین کې تیر شو رسول الله ورته سخت خیره وکړه اللهم قبه یا الله کین ودا سړی شلکا ایسغه شخص د سنت غوړه لحاظونه کې کله به حدیث بیانونه به ملګرو لږ شي ویلي وې د دې حدیث مزداق د اعظم رسول الله دا خیره مال کړي وخت غوړه چې کله مرشد به دا خبره خلکو لا بیان کې اجن اسمنه به څوک علم نه اخلي ان شاء الله ورسه به تفسیری ټول مسائل به ذکر کوو نو حاصل دا معنی چې رسول الله دې سړي له ویلي وې د خلاص باندې خوراک کوي زما طاقت نشه الله پتا کې طاقت پیدا نه کینو نو عیسی الله تر مرګ پورې داغه د الله فلج کې فلج ابو سعید فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام وېڅ بلغم وغیرہ چې د انسان نغورځي کې بدايه د مسجد پر طرف کې ولې د قبله په جانب وی یوتی او سره وسنګریزي پاګه باندې شو وګراوره او به خلک دې خبره نه منه کړ چې اي خلکو ګوره مخ کې لاړې متو کوي د کی طرف متو کوي د چپ طرف له تو کوي یا د قدم لاندې تو کوي مخ طرف څنګه قبله ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کم سړی د قبله په طرف باندې لاړې تو کوي رب العالمین مدق لاړې پورز قمر دې په تندې پورې وځي کی دا د غفلت ولا انسانان چې به تشمه دیږي لکینی دا که په داخل کوټو کې او کدا په اطرافو کې شړې د قبله په طرف باندې ضرورت پر کول لکینه نه لاړې تو کول دومره ظلم دی دومره جرم دی چې قیامت کې بستا په تندې باندې ون کلی څه صورت حال دی چې د رسول الله کار مخالفت کې بری متیز کول کی دا بل سالي ګوره د الله نبی دا خبره ذکر کړي لاړې تو کول یکی طرف لا بیان کوي دا زموږ سوچ بالکل سوچم دي خبرونه نشته لاړې تو کول نو څه خبره به وشو لا دا خبره چې کله تاسو خلک وکي مړه خلک څه کارونه وکړه تاسو اوسم دې بشین کتی مسواک استعمال کو پنځه وشته کا لاره په دې کی طرف باندې او خوراک په دې کی طرف باندې کا او څاک په دې کی طرف باندې کا جواب دا چې موږ د محمد رسول الله په دین باندې مکلف یو هغه موږ ایمان دې تک خبرې موږ لکړي ګټه معمولی کاری موږ دې ټول دنیا نه دا وړي سنت هم ډېر غټ کاری هم د شاقیده ورته لرو ابي قتاده سے فرمایي ویمار محمد رسول الله نور دې هغه دا خبره کوله چې د خلکو د خوبونه د الله د خانه ورنشب کیږي دا که خوبونه دا ګډوډ خوبونه د ابلیس د خانه او دا یاد ساتئ چې کله تاسو ګډوډ خوب ولیدو د چپ طرف لري درې کرتے ولاړې تو کې اعوذ بالله دی وای او به د چا دا خبره نه ښکارا کوي ضرر به د خوب دل ورنکی خوب کې چا زغلولې چې وشته یا بل
دلیل شو بده باندې چې ګوره دا ګډوډ خوبونه د چپ طرف دا چپ لاس دا د خرابو شیونو لپاره استعمالي کی د خرابو کارونو لپاره د وائل ابن حجر نقل لې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله منځ کې داخله دو د غوګو برابر د خپل لسونه اوچت کړو به خپل جامه په ځما دراتاو کړه دغه نور څه به داخله اس پر چپ لازمانه کې خودو و چې کله به رکوع کوله د الله مبارک به وسره جامې نه لسونه به اوچت کړه تکبیر به ویل رکوع به وکړه به سمع الله لمن حمده ویل لسونه به اوچت کړه به سجده ویل سجده به کوله د دوړ ورغو په مابین کې ګوره په داخله منځ کې محمد رسول الله داخله زمره له حسه تل شغه به چپ لازمانه خودلې یو سره د شنه شي ویلې چې دا چپ لاس په دې لازمانه کدم نو څه مسله خو دوړ لازمانه رسول دي مونږ وایو چې زمنګ نبی په منځ کې به د اهتمام کړي نو بغیر د منځ نه د کلاس اهتمام ډیر ضروری ډیر لازمي ډیر واجبي چې کم سړی د دې لاس اهتمام نه ساتي یا سره د سړی به الله د جنت نه محروم کی خوراک وکړل راک وکړه وکړل او په دې چپ لاس باندې شکل وکړه الله رب عزت به جنت نور باندې منه کی څومره خطرناک مسله ده عبد الله بن عباس فرمای به محمد رسول الله خطبه ویلې چې الناس اے خلکو تاسو برا جمع کړئ شي الله لا کې ابلی بر بندو نه سنتا او به دې شی ویلې من به اول کړه موږ داخلي پیدا کړی دوباره به مثلا واپس کو دا الله په موږ باندې حق وعده ده به دې خبره وکړه یاد ساتي اولنې کس په ټول انسانانو کې چې په ورځ قیامت اغله جاوي اغوستل کېږي رسول الله فرمای ابراهيم عليه السلام دی په ټول انسانانو کې اول کس په میدان د حشر کې چې جامع غلا شولې کېږي او دا خبره یاد ساتي چې خلک بس ما د امت نرش د چپ طرف له رواني زه به دا خبره وکم چې زما ملګری ملائکه ته نه پويږي د خلکو په دین کې څومره کمې زیاتې د ځان اوردن نه کړو وې زه به خبره وکم لکه نیک بنده شګړې ده وکنت علیهم زبد ایبان گواو ما چکل ورکیو ما چکل تاسو واخصم وفات دکړم الله تور باندې نه غهمانه ودا اق انسانان دي چکل د رسول الله وفات شوه دي او رسول به ایسه خلق مرتد شو په دې دین کې بدعات ور پیدا کړ ګور نبی کریم علیه السلام فرمایي ذات الشمال دې چپ طرف له خلق ناسو څه مطلب یو شی دین نه دین بدعت مړي ژوند کې ته یو عمل کوي او محمد رسول الله نه دی کړي حق مولا دی مولا کړي دی هغه شیخ صاحب دی شیخ صاحب کړي هغه پیر صاحب دی پیر صاحب کړي په ورځ قیامت بل رب عزت ته چپ طرف جماعت کې راځي او رسول الله بل حدیث کې د دعای ورته کړي دا یلا داخلك ته برباد رسول الله چې دکله بربادي ورنه به بس بدعت چې وګړي د چپ طرف ولا جماعت کې راځيږي د محمد رسول الله د سنت تابعداري چې وکړه الله بری دیکي طرف راځي ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي یو کسان چې رب العالمین په خپل سورې کې کینی او په غیر زمانه به د اچا سورې نه مګر زمنګ د الله یا د الله د عرش او د الله رحمت یو اخبا شاشه عادلی د قران او سنت برابر فیصله کوي دویم هغه ځوان چې هغه ټول ځواني د الله په بندګۍ کې تیر کړه دریم هغه انسان چې دغه زړه د جمعه سره تړل شوی دی څلورم هغه دوه کسان چې د الله لپاره وي شوی دی او د الله لپاره جدا شوی دی لکه زموږ شاشه د امینه محبت دا د الله لپاره دا د الله لپاره د الله وګرځي وجه دا چې دا قران زموږ شاشه ما بین کې ما بل اشتراک دی رسول الله دی رب العالمین دی نه تجارت نه بل رشتہ نه بل نه بل ابن حجر اسقلانی فرمایي د الله لپاره مینه ویل شي کاغه سړی تعالی صدر کې جېتیږي نو قدر نه کې کمیږي نه او بل اق انسان دی چې ډېر یو د جمال او د منصب ولا زنانه د مطالبه د زنا وکي دا د خبرو کې چې ان اخاف الله زد الله نه یریږم ساز زنا نه کو ورجل نو بلاق سره د شغه بده صدقه ورکی بده خلاص باندې تر دې پورې چې دا چپ لاس مر باندې کوی نش ګوره دې حدیث کې رسول الله دا کله زمره یاد کړی صدقه ورکول او پیسې ورکول د چانه قبضول دا ګوره ټول بده خلاص باندې باید وکړي صرفانونه دې لړ متوجي چې راکړه ورکړه د موږ بده خلاص باندې عام نور دکانداران دې متوجي چاله سودا ورکول د چانه خصله او محمد رسول الله فرمایي یو بګه اق انسان دی چې واځي چې ناس یو الله رایت کې د سترګونی غټ غټ وخلاړي شي ففاسد عینا د سترګې دوه سره عادت کوي ابو ذر رضی الله عنه فرمایي و رسول الله فرمایلی دی وزمن د کوټي د چت سورې کړش زمکه کې جبريل راغی وزمره سینې کولاو کړه او بده کې د ځل شو هغه د زمزم په بو باندې ومنځلو او د شو لوکي راوړ د سرو زرو چې کې حکمت او ایمان او زما پر ځل کې راواچولو تر دې پورې چې دغه دندوال به ما پر ځل کې مخصوص کې وزمره سینې بیرته برابر کړه زبید الله سونی ولا مو اسمان له بوتلم چاول اسمان د دنیا ورالو جبريل عليه الصلاه والسلام ویلي اگر اسمان څوکیدار الله دروازه کولاو کاغه ویل من هاذا دا څوک دی ودا جبريل له وې څوک سره اشتري هغه او معي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سره دی
وې ایسه دروازه خلاص شو به دې بل وروخته به دې بل وروخته خبره دې پوره کې شي د دې ټول ملګرو سره زموږ ملاقات وشي شغه آدم علیه السلام ادریس علیه السلام عیسی موسی ابراهیم علیه السلام دي بینه منځونو مسله وشوله 50 منځونو باندې پر کشي او 50 خبره رااله اجر به 50 به ابراهیم علیه السلام ولیدو هغه زما لپاره ډیر مرحبا ویل چې زما نیک بچي په خیر رااله او ار وخراش زما تذکره وکړه جنت ته بګدا داخل شوی دی او دغه بلډینګونه هم کتري دي چې دا ملغلري کیسه جوړ کړی شو دا خورم ذکر کړه خو خبره پدې کې وا وی چې بعض خلک د هغه په دې کی طرف کې ناسو بعض په دې چپ طرف کې ناسو د کی طرف د آدم علیه السلام را دغه خندا او د چپ طرف لکتل به دا هغه شړه دلیل شو بدی باندې شکل انسان د کی باندې راکړه ورکړه کوي دا د آدم علیه السلام په دې کی طرف کې الله کې نه او چې کم سړی دا چپ لاش استعمالي الله به د چپ طرف لکې نه زګه د جهنم والا دی به دومره خطرناک مسله انس بن مالک فرمایي رسول الله چې کله مدینه منوره راغی وایي لشکرن ماشوم او دا چې کله هغه چې کله وفات شو زبر شلو کلو په عمره وېزما مردا حرص کو جدار خدمت وکي وی ال تورلو وی بدی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی عمر رضی الله عنه ورته ابو بکر دې چپ طرف له شهر رسول الله د اسما حق د ابو بکر لورکا یا د دې ملګری حق وی د رسول الله د کی طرف له باندې چې نو رسول الله ویلي کی طرف ولا ډیر لایق دی او د کی طرف ولا ډیر لایق دی اگر ک ابو بکر ډیر اوچت انسان دی اگر ک ابو بکر زموږ استاد دویم مشر دی اگر ک ابو بکر کې د ادریس او شپته ټول خوینه موجود دی اگر ک ابو بکر قرآنی او د رسول الله په حدیثو کې جنتی صحابي دي اگر ک ابو بکر له د جنت د ټول دروازې आवाजونه کوي ولکه طرف د رسول الله یو بل ملګری ناس حق دا غده لیکن طرف دومره اهتمام رسول الله کړی دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله بشکره غسل کو دی کی طرف باندې به شروع وکړه او به بزامه دراوړه ولې هغه به منزل به اقشه چې باندې کم شیونه پراتو هغه به پاکړه به د چپ طرف باندې وبره واړه ولې دغه نه برسه به سر باندې راوړه ولې ګوره په غسل کې رسول الله د خلاص اهتمام کړي په سر ګمن زولو کې میمونه رضی الله عنها فرمایي چې ما محمد رسول الله وبکه خو دی ویلا شنو یو کرته منزل یو کرته درې به او به چپ طرف راوړه ولې استنجا وغیرہ وکړه به د لاس پسمه باندې راخو دغه نه ورسه به مزمزه پوزه کې وبو واچ ولې به مخ منزل الله سنه منزل او به ټول بدن باندې وبره واړه ولې دلیل شو بدی باندې میمونه رضی الله عنها فرمایي چې انسان استنجا کې نو به چپ لاس دی وکی انسان چې خوراک وسه کې هغه به خل اسمان دی عبد الله بن عمر فرمایي وی نبی کریم علیه السلام یا په خپل امده وېدا به شکر د جمری وشتي نو تیګو باندې به وشتي او جمری سره به تکبیر ویلي به ورود ریدو مخ به د قبله په طرف باندې وډیر بولاړو د الله نه به دعاګانې کولې دغه نور سره منځنۍ جمره دغه نور سره کی طرف لورغه ګوره دا د حج په موسم کې د جمرات په وشتلو کې لحاظ د کم طرف کړي د کی طرف کړي عبد الله بن عباس فرمایي وی ورځ مې د تر کور لاړم چې دا محمد رسول الله بیبي وا وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام او داغه اهل په دې اوګه طرف د پرش کې سملاست وی زید ش ارزان سملاستم یو وخت نبی کریم علیه السلام راوچت شو او قانون درې د خوب مبارک به دا خبره ذکر کو چې په خوب کې د رسول الله څومره سنت دي چې سړی د خوب راوچت شي یو سنت طریقه ده چې انسان را خپل سترګې سولې رسول الله خپل سترګې سولولې بیا غلس ایتونه ویلي د ستوري مرانه ورسنی دغه نور څه به د شو مچ لورغه او د شو کې خسته او د شو کې به مونږ کې وېزم به خو کې ودردم چې کوم کارونه محمد رسول الله کړو هغه کارونه ما مو کړو وېزه د چپ طرف لوړاړم رسول الله زما دا غونی وو وې د کی طرف له ځان سره ودرول می دوه رکعات وکړو به دوه رکعات وکړو به دوه رکعات به دوه رکعات دغه نور څه به وتر وکړو به په اړخ باندې سم رسول چې مؤذن راغی ورته ویل یا رسول الله د جزوم جمع تیار ده ګوره دیږي کې دا چپ طرف له ولاړ دی وړي کې ماشوم دی داس موږ سوچ ذهن نه مني کدي طرف ودرېدو کدي طرف ودرېدو څو تربيت دا چې دا به کی طرف سره ودرې ویالته سبه ودر علماء رسول الله فرمایي چې پتا شو یو کس دا خاص اندام لګوتي وروړي ګوره دا کله ځونه وروړي چې دا کلمې تیزی کوي او چې کله د بیت الله نه راوځم ګوره کله چې ادب نه استعمالي بلکې چې کله انسان استنجا کوي په غیزه کې دا چپ لاس به استعمال انس بن مالک فرمایي وې سنت طریقه دار چې تکره جمعه د داخلي کې دقیق په وړاندې کې او شکل راوځنه چپ په ګوره را مخه لکې به ځکه داخلي دلته یو ګټه ده ابن عبد البر فرمایي وې چې کوم سړی دا چپ بوټ یا چپلی وغیرہ استعمال کې ودی سړي محمد رسول الله مخالفت وکړي او ډېر بد کار وکړي غلط کار وکړي
امام نبی رحمت الله علیه فرمایي ودا کی طرف شروع کول دا ګوره په هر کار کې شاغت تکریم او د زینت شي د سنت طریقه را او دا چپ طرف شي دغه د پسند کې راګو سړی بیت الخلا داخليږي د قشم موضوع وباسي د جمعه نوځي استنجا کوي حاصل دا چې خیل اسمان دی راکړه ورکړه دا سړی جنت ته داخلي او چپ اسمان دی راکړه ورکړه سړی به کوم ځای محرومي یو څو نقصانونه له متوجه شه یو نقصان دار چې په دې چپ اسمان راکړه ورکړه د محمد رسول الله سنت مخالفت دی دا غستر چې سړی ټکر باندې راشه دا سړی به کامیاب شي که بناکامي دنیا او آخرت کې بناکامي دویم دا کاروبارین د چپ لاس ولا خلق رب العالمین جهنم لراولي الله رب عزت بدل به د نور کارونو توفیق نه ورکي او دا د رزیل او د سپکو خلکو کار دی شیطان په دې باندې خوشالي او د قصر مشابهت دی برکت دې ډوډۍ نه زی عمل نامه بدل غره به دې چپ لاس باندې بیا ورکړي او دا د غیر مسلم عادت دی او دا د انسان د غیرت نه مخالفت کړ دی وجه دا ده چې لوی غیرت دار چې سړی د رسول الله په سر روان چې زمنګ پلار او زمنګ امام او مشر محمد صلی الله علیه وسلم موږ له خبره کړی دا او موږ هغه ونه منو د زمنګ به غیرتی او هغه مومن لدا غره به غیرت دی حاصل دارو وته رسول الله فرمای چې دین د اسلام د 180 خو لري پاره کې چې بچا کې موجوده شو الله به جنت لبوشي یومن ویلې خلاص باندې راکړه ورکړه دا د جنت په طرف سره رواني او چپ لاس باندې راکړه ورکړه دا ګور سره به جهنم په طرف باندې روانيږي او رواني چې دا څومره کارونه مخکې موږ به چپ لاس باندې دنه کړی دغه بار کې د الله نه مبخنه غواړو اندر پر بدا کلک عزم او تصمیم نشو دا کار باندې کو بلکې استعمال به خلاص باندې الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین